جوړوئ موبایل نسو جوړولی د انټرنیټي څومره شبکات دي دې کې موږ لاسرسی نه لرو نن واټساپ پردی ده دا څومره طالبان چې دلته ناست ټول واټساپ کاروي د دې ګټه چاته ورځي د واټساپ کمپنۍ ته فیسبوک کاروي هر یوه بلا تر اوسه مسلمانان داسې یوه اجتماعي شبکه نه لري څه بلا ویلي مسلمانان د دې اپلیکیشن نوم چې د آرکیډ چیټ دی ریچ ان کیپ دا د واتساپ بدیل دی د دې اپلیکیشن په واسطه موږ چې د میسیجونه غږیزې پیغامونه یا مکالمې او هم ویډیوګانې سینډ کولی شو فوټوز ایموجیز دا ټول موږ دې کولی شو دغې آرکیډ چیټ اپلیکیشن یو ښه خوبي به دا اوسي زموږ د ټولو هیوادوالو لپاره چې دا موږ یو ملک داخلي اپلیکیشن دی او دا اپلیکیشن د واتساپ بدیل دی نو که چیرته موږ خپلې سرورې ولرو په افغانستان کې د دې دپاره زموږ دغه ډیټا به بهر ته نه ځي نو د افغان ډیټا د سیکیورټي دپاره موږ دغه آرکیډ چیټ اپلیکیشن ډیولپ کړی دی تر څو افغانان په خپل ملک کې د خپل اپلیکیشن نه الله د مسلمانانو باندې رحم وکي تل مسلمانانو قرآن داسې جامع کتاب دا تقاضا د دې کوي چې مسلمانان باید په ټولو علومو کې تر نورو مخکې وي خو نن مسلمانان په ټولو علومو کې تر هر چا شاته پاتې دي دغسې ده که نه طالبانو موږ ته د شرم خبره نه ده چې قرآن مو په روسیه کې چاپ سو ولې موږ څه بلا وهلي ولو چې د آلات مو جوړې کړې وای نو غم دا نه که نه دي موږ بعضې مولیان تر اوسه پورې دې علومو ته وایي دا مباح دي نو چې یو سړی یو علومو ته د مباحو په سترګه باندې ګوري نو هغه به زده څه وخت کي منطق یې موږ ته فرض کړي ول صیانة الذهن عن الخطا فی الفکر هغه سړی اسمان ته خیزي منطق او دا نور علوم یې موږ ته مباح کړي ول نو نن په ټولو شیانو کې موږ تر هر چا نه شاته پاتې یو ټوپک مو پردی ده مرمۍ مو پردی ده چشمکې موږ خپله نسو جوړوی کامره نسو جوړوی لاسپیکر نسو جوړوی موبایل نسو جوړولی د انټرنیټي څومره شبکات دي دې کې موږ لاسرسی نه لرو نن واټساپ پردی ده دا څومره طالبان چې دلته ناست ټول واټساپ کاروي د دې ګټه چاته ورځي د واټساپ کمپنۍ ته فیسبوک کاروي هر یوه بلا تر اوسه مسلمانان داسې یوه اجتماعي شبکه نه لري څه بلا ویلي مسلمانان قرآن خو یو حاوي کتاب ده د ټولو علومو موږ مسلمانانو باندې څه سوي دي تسبیح موږ نسو جوړوی دا هم په چین کې جوړي دي بیخي والا چې موږ حیران سو دې ته طالبانو په دې زمانه کې چې موږ نن اوسیږو باید موږ ځانونه ووزنو علم نه موږ دومره شاته پاتې یو او کم ملیان چې بیا د دې خبرې ورته کوي چې طالبانو ورونو لږ د نورو علومو سره اشنا سئ او باید موږ په دې نورو علومو کې پرمختګ وکړو بیا وی دا مولیان دیموکراتان غوندې دي موږ د نورو علومو سره څه کار ده موږ باید قاضي زده کړو او قاضي چې موږ زده کړو بیا موږ اسمان ته انشاءالله خیزوي جنت ته به موږ نه باسي الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي